یتیمان دي دي؟ 8 یتیمان دي. او کور دې چېرته ده؟ تپې سلام کې ده کور. خو دلته څه شی کوې ته؟ زه دا خیر ټولوم خیر ټولوم دا پالک سړي راکړه خیر. دا ماشوم د څه کېږي دا وړه؟ دا مېلمسی ده لمسی مې ده لمسی مې ده. زامن دې نشته؟ نه زامن نه لرم یو زوی مې ومړ شه. د یتیمان دې څو کاله کېږي تا سره ده؟ یتیمان درې څلور کاله یې ووت. زوی دې چېرته شهید شوی؟ مړ شه زوی مې مړ شه. موټر وه موټر وه؟ موټر وه. بل زوی دې نشته؟ نه زوی نه لرم 2 لورګانې مې دي په پاکستان. خدای مهربانه ده خدای لري. د سړک په غاړه ناست هغه پاکوم پالک پاکوم. خدای راوسېده اوس بېکاله لمسیان مې څه غټ نشته واړه واړه 2 مېلمسیان دي او 3 لورګانې دي 8 یلی دي. کار پسې ته راوځې؟ کار پسې زه راوځم کارګر نه لرم. او دا کور چې دا په کرایه باندې ده که نه؟ په کرایه ده کرایه ده. نو څنګه د شپې او د ورځې څنګه تېرېږي؟ ژمی ده یخ ده د ماشومان څنګه؟ لرګي نه دغه لرګي مې ټول کړي دي دغه کاغذونه مې ټول کړي دي دا کاغذونه مې ټول کړي دي. خاص نه لرم زه خدای پوهېږي کار یې پوهېږي. دا بیا د شپې سوځول؟ دا د شپې سوځوم. او څو کاله کېږي تاسو دلته کابل کې اوسېږئ؟ 2 کاله شول. 2 کاله وشول له دروازې وتلی نه یم بلده نه یم زه نابلده یم. زویه دغه ډوډۍ نه لرم دغه نانبایي ته کېنم ډوډۍ ټولوم دغه یې مې زویه نانبایي ته کېنم دا ډوډۍ چا درکړې ده؟ هغه کور نانبایي والا راکړه. خدای پوهېږي څو دانې دغه 5 دانې ډوډۍ 5 به یې څو الله نه خپل ژوند غواړم. الله پوهېږي کار یې پوهېږي. زه نه پوهېږم زه نه پوهېږم زوی دې چې ژوندی و هغه کار کوله؟ وایي کار یې کاوه زوی یې ښه وه کار یې کاوه بچي یې ساتل موټر وه ناپاکه زه پیدا کوم زوی که یو مړۍ ډوډۍ مې پیدا کړه که نیم مړۍ مې پیدا کړه خدای واسطه که زوی مې وای داسې حال به مې ولې و زوی مې نشته که نه داسې حال به مې ولې و خدای راوستلی د ګالم به خدای را پېښه کړې ده. زه خپله کونډه یم. خاوند دې وخت؟ خان وخته رسېدلی پاک رسېدلی زه کونډه یم. 1.5 روپۍ کرایه ورکوم. د کور 1.5 یوه کوټه ده
1,500 روپۍ یوه کوټه یې راکړه. بیا دغه لرګي او بوتل او راټولوئ دا سوځومه. بخارۍ نه لرم، خدای مې په سر ولاړ ده، بخارۍ نه لرم زویه. ما ته وغوښته ما د دغه ناپاکه دي پاکې که ما ته یې راکړه. تېرو مې غوښته بیا یې راکړه راته. وایي دا پالک واخله خور یې تې پاکه. ځان ته یې پاکه. دې لپاره بیا غوړي ډوډۍ دا شیان هم پکار دي؟ نه ډوډۍ نشته ده، غوړي نشته ده، غوړي نه لرو. څه غوښتنه نه لرم، خدای مې دې په لور ایسي زویه، خدای مې راحتاج کړي یم، خدای مې په لور ایسي، خدای مې دې په لور ایسي، خدای خو مې شته که نه. او دا دومره کومکونه چې راغلي تاسو ته څوک چې نه هېچا نه دي راکړي، هېچا نه دي راکړي. وړه نه لرم، ګردم نه لرم، نه وړه لرم، نه وریځه لرم، نه خدای مې شته، خدای لرم، یو خدای نه مه واره بل شی نه لرم. زویه جاري وکېږي ویده کېږي وږي، جاري ویده کېږي وږي. زویه خدای تېروي را باندې ولږې او تندې موره دا شی راوړه، زه څنګه کړمه زویه، زه څنګه کوم ځای کمه وکړم، زه له کوم ځای کمه وکړم، خدای پوهېږي کار یې پوهېږي. خب دوستای عزیز، ما طرف خانه روان بودیم، مادر جان دیدم که همیشه این پالک‌ها را پاک میکرد و وقتی که پرسان کردم فکر کنم این دکاندار بر شمت داده که پاک و ببر خانه. اول خدا خیر بده هر هموطن ما را که به مواسط توان خود بر دیگه هموطن ما کمک میکنه. بچگک از این مادر موتر زده 4 سال پیش یتیمکا در گردن نشست، خودش از خانه ما برای به خاطر از اینکه 4 تا نان پیسهش پیدا کنه و ببره به خانواده خود. خامور جان اوزده چیرته وړې؟ کور ته وړم. ښه پخوم. پخوې؟ پخوم. ښه دې لپاره بیا غوړي نور شیان هم پکاري؟ غوړي نشته غوړي نه لرم. سهار څو بجې راوتلی یې؟ سبا 9 بجې راوتلی له کوره. اوسه پورې؟ و این زمین سرد ببینین، دخترک ببینین بوتکایش و خیلی هوا سرد است. دیگه ما از طرف یکی از هموطنای ما که اسمش بر شما میگیرم، از طرف برادر ما وایس آریان 11300 افغانی به ما از لندن روان کرده. ما میره به مادر جان میتم که حداقل بر یک ماه همو خرچ خانه شان شوه. 4 5 6 دا 1,300 روپۍ دي
در مونگ یو هموطن وایس نومیگی وایس آریان لندن را لیگلی وی تا ته مې درکه په دې باندې به سودا واخلې غوړي به واخلې لرګي به واخلې نو هغوی ته دعا کوه چې خدای دې ورته اجرونه ورکړي اجرونه دې خدای ورکړي خدای دې نیت په لاره روان کړي الهی امین خدای فردوس جنت ته خدای ورکړي الهی امین فردوس جنت ته خدای ورکړي داسې یو کار وکړه مورجانې چې دغه شی ټول کله خیره بس کرا به کور ته لاړ شي صحیح ده سپاسگزار هستیم از برادر ما وایس آریان که از لندن 11300 روان کرده بود به این مادر جان تقدیم کرده. هموطنم برخیز و چشم باز کن، فردا نوبت توست. آره، این ملت من است که دستان خیش را برگرد آفتاب کمربند کرده است. این مشت‌های اوست که می‌کوبد از یقین دروازه‌های بسته تردید قلب.